سلامونه. د نن خبره ننني بحث ستړي مشي. طالبانو تایید کړه چې د قطر په خبرو کې به د دوی له لوري ښځینه استازي هم برخه ولري. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو په مرکشي پلاوي کې څو ښځې هم برخه لري. ټاکل شوې ده چې د روان اپریل په 19 او 21 د طالبانو حکومت او نورو افغان سیاستوالو ترمنځ په قطر کې غونډه جوړه شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د طالبانو په پلاوي کې د شاملو ښځو په اړه وویل دا ښځې د طالبانو د جګپوړو مشرانو له کورنیو سره خپلوي نه لري. دوی عادي افغانان دي. د افغانستان له داخله بهره هغه ښځې دي چې د اسلامي امارت ملاتړ کوي. همدارنګه د افغانستان په 150 کسیز پلاوي کې به 40 ښځې برخه ولري او همدارنګه د قطر خبرې به غیر رسمي وي او طالبان ویلي چې دا خبرې به په دې معنی نه وي چې دا به د افغانستان له حکومت سره خبرې وي. د نن خبره په ننني بحث کې په دې غږیږو چې د طالبانو په دریځ کې دغه ډول دریځ د څه ښودنه کوي، دا ډول بدلون د څه ښودنه کوي. په بحث کې راسره دغه دوه ښاغلي میلمانه دي: دیني عالم او د چارو شنونکی ښاغلی مولوي حبیب الله جلال آبادی صاحب او مدني فعال او د چارو شنونکی ښاغلی نقیب احمد اتل صاحب. زه شکر الله پاسون مې تاسو دواړو ښاغلو ته ستړي مه شم. پخیر ښاغلی مولوي صاحب، د طالبانو په دریځ کې د دغه ډول بدلون په اړه د نظر څه دی؟ ولې داسې ممکنه شوه؟ نحمد الله العظیم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. د انعکاس رادیو ټلویزیون درنو سامعینو او لیدونکو او په میز کې را سره ناست ډېر زیات قدرمن میلمه او محترم پاسون صاحب او د هغې ټول تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو، نن چې د افغانستان مظلوم ملت دنیا والاو ته داسې یو قوم معرفي شوي دي چې دا قوم چې دی په یو وجه باندې هم د سولې او د مفاهمت لاره نه اختیاروي. دا د څو خودغرضو او مغرضو کسانو د هغې د بې پرواهۍ د وجې نه او د هغې د خودخواهۍ د وجې نه زموږ مظلوم ملت چې دی د اور او د ظلم او د جبر په لمبو باندې سوځېږي. راځو دې خبرې ته چې په قطر کې د طالبانو له طرفه چې کوم د خپل طرف نه په ناسته کې ښځو شمولیت ته دوی هم لاره ورکړې دی. خیر دا په دې باندې مترادف دی چې طالبانو ته کوم شین چراغ ښودلی شوی دی، ممکن دی د هغه شین چراغ د وجې نه چې یا به دا ورته ویلی شوی چې تاسو ته په افغانستان کې به حکومت چې دی ورکړی شي یا تاسو ته به حکومت حاصل شي خو تاسو د ښځو حقوق نه منئ. نو دوی چې دی په ډېر تیزۍ سره خپل طرف نه چې دی د ښځو شمولیت هم اعلان کړه او ښځو له هم په دې خبره باندې دوی هلته د ناستې موقع ورکړه. د خلکو فشار باعث دې شو چې طالبان په خپل دریځ کې تغییر راولي. فکرا طالبان اوسنی افغانستان سره جوړ نه دي. سره خبرو داسې نه، اصلا دنیا والاو چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ غوښتونکي دي، دنیا والاو په دې خبره باندې همیشه تنظور راوړی دی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق ته چې دی نقصان رسیدلی دی او د ښځو حقوق پامایلیږي. او برحال کیف د طالبانو په دور کې همدغه شی و چې که یو زنانه چې دی د خپل خاوند نه بغیر یا د خپل ورور نه بغیر اگر که هغه چې دی بازار ته د یو ضرورت دپاره یا ډاکټر دپاره دی ورتلو نو چې هغې مخ ته راتلو هغه په ټانګو باندې والو په درو باندې به ووال هغه له به تکلیف رسو. برحال دې نه علاوه چې دی په افغانستان کې د زنانو د جنکیانو مکاتب هم بند کړی. دریم دا اوس دا نه پوهېږو چې دا د طالبانو له طرفه دا اقدامات کیږي او یا که نورو مغرضو خلکو دا کار کوي چې کوم ځای کې د جنکیانو د زنانو مکاتب دي هغې کې انفجارات کیږي. نو لہذا
که طالبانو د خپل دریځ کې بدلون راوستی وي او د ښځو چې دی شمولیت ته چې دی په دغه جرګه کې په دغه ناسته کې چې دی موقع ورکړی وي او د افغانستان د دولت طرف نه چې کوم ښځې ورځي نو کیدای شي دا ښځو هم چې دی خپل سرونه چې دی لوس کړي دي دواړو فریقو ته د خپل سرونو نه دا صادر د عزت او د عظمت صادر لري کی چې خدای دې پاک زمونږ د تور سر ته وګورئ راشئ د مفاهمت لار اختیار کوي د ظلم او د جبر چې کوم په افغانستان کې بازار ګرم دی د وینې تویولو چې کوم بازار ګرم دی د خدای نه وویریږئ د الله نه حیا وکئ راشئ مخامخ سړی کینئ که ښځه کینئ چې دا خبره دپاره مستقل د حل لاره وباسو نه موږ که په دغه انګیزه باندې غږیږو څه باعث څه دی شوي طالبان دې په دریځ کې داسې یو ډول تغییر راولي تاسو خپله وایئ چې طالبان په خپل نظام کې د ښځو مکتب ته اجازه نه ورکوله تاسو وایئ چې روغتون ته به ښځه تله په درو به یې وښله په بازار کې چې به یې ښځه کتله په درو به یې وښله ځینې ویډیوګانې اوس هم په انټرنیټي پاڼو کې شته دی باعث څه شو یا انګیزه څه وایي طالبان په دریځ کې دغه ډول تغییر رامنځته شي نو د طالبانو حامیان چې کوم دي د طالبان چې کوم حامیان دي که هغه زمونږ نږدې ګاونډي ممالک دي نو هغې په خپل مملکت کې د خپل سربراه مملکت یا وزیر اعظم چې دی ښځه جوړی صاحبه خو په افغانستان کې د سړي حکومت هم نشي کتلی چې هغه دانشور وي هغه سنجیده وي هغه د دنیا په سیاست باندې پوه وي د هغې حکومت نشي برداشت کولی کیدای شي چې هغې ورله مشوره ورکړې وي چې ستاسو په دوستۍ کې موږ هم بدنام یو صاحبه ستاسو په دوستۍ باندې زموږ هم باندې د بدنامۍ تور لګېدلی دی نو مهرباني وکړئ د خپل دریځ کې لږ نرمي راولئ چې ته دنیا ته چې دی معلومه شي چې طالبان چې دی چې تاسو دنیا والا څنګه سوچ کوئ هغه څه نه دي خو الله دې وکړي چې دا موږ دپاره یو نیک فعال ثابت شي او دغه چې دی چې کوم په قطر کې ناسته کیږي او دواړو فریقین ته د خپل طرف نه د دې انعکاس راډیو ټلویزیون د څپونه دا خبره کوم چې راشئ الله پاک موږ ته ښه موقع ورکړی دی چې دغه موقع نه موږ فایده واخلو او د ډاکټر صاحب اشرف غني چې کوم اقدامات دی د هغې چې کوم غوښتنې دي نو په هغې باندې لبیک وایي سره قطر خو پرېږده د اسلام له ادرسه ورته وغږېږو په اسلام کې د ښځو دغه ډول راڅرګندېدل یا په اوایلو کې ښځو ته څه ډول ونډه ورکولو کې ده په سیاست کې د ښځو په ونډه کې لږ وغږېږي همدارنګه په مجالسو کې یا په جرګو کې د ښځو نه د استفادې یا د ګډون باندې ډېر ښه سوال دې وکړه ډېر ښه سوال دې وکړه ښځه چې دی په ټولنه کې یو اهم رول لري صاحب بله بلکې دا چې ښځه دی چې انبیاء کرام روزلی دي بله دغه ښځه دی چې انبیاء کرام چې دی الله پاک د هغې نه پیدا کړي قرآن عظیم الشان کې وګوره واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا یعنی په قرآن عظیم الشان کې بل سلامت صورت په قرآن عظیم الشان کې دی د قرآن دریم صورت دی د صورت فاتحه او د صورت بقره نه بعد چې دی صورت آل عمران نه بعد صورت النساء دی ګوره نو ښځه چې دی یقینا چې دوی ورله چې دی اهمیت ورکړی دی نو دا ډېر ښه خبره دی او په سیاست کې دی په اسلام کې لکه څنګه چې د نارینهو حق دی ګوره دقسې د زنانهو حق دی ګوره او داسې زنانه چې دی ولې په سیاست باندې چې زمونږ په معاشره کې زمونږ په مملکت کې د الله پاک داسې پوهې یعنې برجسته زنانه سیاسي مجالسو کې د اسلام تاریخ ته که موږ ورښکاره کېږو کومو ښځو پکې برخه سبحان الله د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغه د ډېرو صحابه کرام استاده وه صاحبه یعنی چې کله د حضرت معاویه صاحب او د حضرت علی رضی الله عنه په منځ کې چې کله سره اعلی صاحبه کله د هغې په منځ کې همدقسې دی بعضو خلکو چې هغه مغرض خلکو د حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د هغې د شهادت نه بعد یوه ډله وه چې د صحابو په منځ کې یو ډېر لوی اختلاف پیدا شو تقریبا 50,000 صحابه کرام په دې کې چې دی د حضرت علی رضی الله عنه په شهادت ورسېده او 80,000 کسان د حضرت معاویه طرف نه چې دی په شهادت ورسېده حضرت معاویه صاحب په شام کې و او حضرت علی رضی الله عنه په مدینه کې وه نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها چې دی دا د معاویه صاحب په طرف باندې ودرېده یعنی په خپل وخت باندې د صحابه کرام استاده وه په علمیت کې په سیاست کې په حکمت کې الله پاک هغه له ډېر لوی فهم ورکړی او ډېر زیات احادیث په علمي دلایلو سره په صحایح سته کې دی د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت دی ګوره نو لہذا
زنانو کې هم ډېر سنجیده خلک دی. الله دې وکړي چې زمونږ طرف د افغانستان د حکومت دولت طرف نه چې کوم زنانه په هغه ځای کې شرکت کوي چې هغه هم چې دی د سالم سیاست او د سالم چې دی افغانولۍ هغې کې فهم او فراست وي او تر څو او هغې طرف نه هم ده چې د دواړو چې دی حتی که دې سړو نه نه کېږي دغه معامله د زنانو ته پرېږدي. بله که دې سړو نه نه کېږي د افغانستان د دولت طرف نه چې کوم مغرض خلک دي صرف په دنیا کې د میډیا ته ځان ښایي چې صاحب دا هغه نه که دې نه نه کېږي او د طالبانو طرف نه نه کېږي نو د زنانو له دې واک ورکړي دا زنانو د افغانستان د امن دپاره د فیصله وکړي ځکه دواړه ته چې کوم خلک شرکت کوي خامخا یو د فراست خاوندان یو د پوهې او د علمیت خاونداني نو لهذا الله دې وکړي چې د زنانو شرکت چې کوم په دې څه کې جرګه کړې دی دا د اسلام په بنا باندې او د شریعت محمد رسول الله وسلم د هغې په څه باندې سنت باندې برابر وي. الله دې وکړي دا خبره چې دی په خبرو باندې حل شته. تشکر خوشحال اوسئ. مننه. ښاغلی اتل صاحب تاسو ته راځو. تاسې انګېزه څه ګڼئ د طالبانو په دریځ کې دومره ژور بدلون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ښاغلی پاڅون صاحب تاسې او مولوي صاحب ته او د انعکاس رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. واقعا دا دغه اعلان چې خپور شو یا کوم رسنیو چې دا خبر خپور کړ دا نه یوازې موږ ته بلکې د ډېرو خلکو ته افغانانو ته داسې یو ډول معجزه وه. بله تاسې وګورئ د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې محکومې او مظلومې وې. ځینې مسایلو ته تاسې په خپله اشاره وکړه ځینو ته مولوي صاحب وکړه. نو دوی بالاخره طالبان په دې دریځ کې چې نرمښت راغلی دی یوازینی زما په نظر علت هم دغه دی چې څه د نړیوالې ټولنې فشارونه وو. هغوی مجبوره شو چې ښځو ته په ډېره درنښت او اهمیت قایل شي. او بله مهمه خبر دا ده چې اوږدمهالې جګړې دوی دې ته پرې نه ښودل چې سیاسي قدرت ترلاسه کړي. په دې وپوهېدل چې د دې نه نور کار نه کېږي د جګړې نه د سولې لاره خپله کړي او په سوله کې بیا ښځو ته ونډه ورکول دا مهمه خبره ځکه ده چې دلته بل لامل زما په نظر دا و چې ځینې نور هیوادونه چې موږ ورته ډېر معتقد یو او اسلامي هیوادونه په هغې کې ښځو ته یو ډول مخه ورکړل شوه. ځینې قیودات چې وو هغه د منځه لاړل. مثلا سعودي موږ یادولی شو چې هلته اوس مېرمنې ځي د فوټبال د لوبې سیل کوي په میدان کې کینی. دا نوی کار و. مثلا د موټر چلولو اجازه یې ورکړه. دا نوی کار و. مثلا ځي او د کلتور پورې فرق لري ځي او په یو سینما کې یو فلم ګوري که نه په ډلیزه توګه. دغه ځینې زما په نظر خپل نظر مې دا ده چې دوی متاثره شول چې په نوره دنیا کې سعودي کې اسلامي هیوادونو کې مثلا ښځو ته دومره دغه ورکول کېږي اختیارات ورکول کېږي واکونه ورکول کېږي یا دوی ته د پرمختګ زمینه برابرېږي. نو موږ ولې دومره دا کړۍ په دې خلکو راتنګه کړي؟ بله مهمه خبر دا وخت تاسې وګورئ د افغانستان په جګړه کې مېرمنې تر نارینهو ډېرې متضررې دي. ډېر زیان هم دوی لیدلی دی. د مړو سر ته همدا مېرمنې ژاړي. که تعلیم مري او د دې هېواد بچی دی هلته خپله ښځه پرې کونډېږي هلته خپله مور پرې بورېږي. که د ملي اردو سرتېره مري هم ښځه متضرره کېږي هلته یتیمان پاتې کېږي هلته دغه د کورنۍ بېوزله خلک پاتې کېږي. نو زما خپل نظر دا دی چې دا خلک دې ته متیقین دي او دې ته واداره شوي دي چې ښځو ته ونډه ورکړي. د نړیوالو فشار هم دغه و چې دوی په تیر کې بیکګراونډ کې لکه تاسې وویلې په خپلو خبرو کې رښتیا هم دا ویډیوګانې دغه وخت او د اوس وخت د طالب ترمنځ د ځمکې او اسمان فرق دی. مولوي صاحب ورته ځینو اشاره وکړه خبرو کې. تاسې وګورئ په اوسني وخت کې په ډېرو کمو سیمو کې هغه طالب چې د افغانستان نه دی او د بهرنۍ دغه دپاره کار کوي استخباراتي کړۍ دپاره کار کوي هغه که دغه د مکتب خبره کړي یا مثلا د نجونو د تعلیم د نه کولو یا نور هغه بېله مسله ده. مګر تاسې وګورئ په لرې پرتو ولسوالیو کې چېرته چې هلته طالبان څه ناڅه لاسرسی لري په ځینو سیمو کې واکمن دي یا حکیم دي هلته نفوذ لري ګرځي را ګرځي فعالیتونه کوي هلته د ښځینه مکتبونه شته فعال دي. نه ورته چا بم ایښی دی نه کوم غم ورته راوړی دی. نو په فکر کې بدلون راغلی. ما ویل د دې یوازینی نه یو خبره که دا فکرا طالبان
دې بدلون ته آماده دي؟ ګوره فکري تاسو وړاندې تاسو مې وایي مولوي صاحب وایي چې دا ډول فشارونه مولوي صاحب وایي چې د طالبانو حامیانو پر طالبانو فشارونه راوړي. خو همدا نړیوال فشار همدغه دي، نړیوال فشارونو مجبوره کړل دا خلک. فشار ترېنه ورخوا کړو. طالبان فکراً د ښځو دومره ازادۍ ته ژمن دي. ما ویل زه لږ پرتله کوم. تېر دغه کې د طالبان چې راکوز شو د غرو نه وارې ته دا 3 ورځنی اوربند شو، دا یو ښه مثال و. دلته چې دا خلک ولیدل، دا ټولنه ولیدل، دا پیشرفت او پرمختګونه او د خلک چې ولیدل، د هغې خلکو ذهنیت بدل شو. دا سمه ده که په فکري رغونه باندې کار شوی دی، دننه په نظام کې یا کم شوی دی، خو د هغه خلکو په فکر باندې هم کار شوی دی، فکرونه رغېدلي دي. دا که مثلا خپل چینلونه ورته وي او که بل څوک یې ورته وي، خو فکر رغېدلی دی، دې ته آماده شوی او په لوړه کچه. په 15 کسیز پلاوي کې 7 تنو ښځو ته ونډه ورکول دا یو نوې خبره ده. ګوره زه یو بل مثال در کوم. حکمتیار صاحب چا ویل چې دی به راځي او د نظام سره مثلا سولې ته غاړه ږدي، او اوس په فیسبوکونو کې یا په سوشل میډیا کې یا په نورو تلویزیونونو کې تاسې ګورئ ښځو سره ځانګړې غونډې لري، حتی چې هغوی داسې وخت چې یعنې دغه شعار یا دغه متل د هغوی په وخت کې د مجاهدینو په وخت کې ډېر عملي کېدی چې ښځه یا په کور ده یا په ګور ده. مګر اوس هغوی د ښځینهو دپاره هلته تاسې ورشئ اسلامي پوهنتون یې جوړ کړی. په تېرو پارلماني ټاکنو کې نمایندانې هم نمایندانې لرلې. ګوره دا یو سیاسي فکري بدلون دی. دغه سیاسي فکري بدلون د یو نظر دام دی که دا نظریه هم کیدای شي چې ممکن طالبان د حکمتیار د دې دغه نه د دې فکر نه متاثره شوي او دا پلې پورته کړی. خو ما ویل ځینې بهرني دغه هم دي که نه، ننګونې هم شته چې ورته ویلې چې وروره تاسو جګړه کوئ یوازې ټوپک پیژنئ، فکري جګړه نه کوئ. موږ غواړو چې ښځو ته درناوی ورکړو، ښځو ته هغه حقونه چې مثلا نړیوالې غواړي هغه نه، د اسلامي حقونه چې ورکړي دا خو ورکړه، دا هم مه ورکوئ چې ښځه دې په اسلامي لباس کې لاړه شي، هلته یو د چا خدمت وکړي، مثلا په کلینیک کې د کار وکړي، یو معلمه دي، یو مدرسه دي، دغه ټول شیان دي، دا فشارونه دي یو ډول. او دوی هم دې ته چمتو شوي دي ذهنا چې رښتیا هم د ښځې نه پرته په دې ټولنه کې پرمختګ ناشونی دی. ګوره زه یو مثال در کوم. د دې طالب چې هغه وسله ورسره په لاس کې ده او جګړه کوي هلته، که د نظام په خلاف یې کوي یا مثلا د سرتیري په خلاف یې کوي او که د نړیوالو په خلاف، مثلا د ده په کور کې یو سپین سرې مور د دا ناجوړه کېږي، دا به چېرته راځي؟ دا ښځینه ډاکټر ته نشي راوستلی، دا مجبوره ده چې دا سیات عامې ته راولي او یو ښځینه ډاکټر یې ته راولي. مثلا یو بل ښځینه تکلیف یو چاته پیدا کېږي، هغه په دې مجبوره چې ولې زه همداسې وشول. تاسې باور وکړئ ما یو ځای کې وظیفه لرله چې هلته خلک دې ته ناظرېدل، عام ولس ته خو د طالب خبره کوي، عام ولس دې ته ناظرېده چې خپلې لوڼې مکتب ته پرېږدي، ښوونځیو ته پرېږدي. موږ تبلیغ وکړه، تبلیغ هم وکړه، د خلکو اذهان هم روښانه کړه، په فکري رغونه باندې هم کار وکړه. هغوی بالاخره دې ته مجبوره شو چې خپلې ځمکې وقف کړي ښوونځیو ته. ویې ویل چې هو ولا موږ ورته راوننګول، دا خلک موږ چلنج کړل، په دې به راوننګول چې ولې ته په دې شرمېږې چې ښځه دې مثلا یا لور دی یا خور دی ښوونځي ته لاړه شي، یوې حلقې ته دیني حلقات دی هلته لاړ شي او دیني زده کړې وکړي، د مونځ خو په سمه توګه سم زده کړي. دا درته شرم نه ښکاري، او دا شرم درته نه ښکاري چې ورځي ښځه دې مثلا غاښ یې خوږېږي یا د لور غاښ درد کوي، ورځي یو نارینه ډاکټر ته خوله یې ورته وازه کړي، نامحرم سړی دی او غاښونه ورته وباسي. فکر دغسې بدلېږي. دوی هم دغسې فکرا زما په نظر باندې او دا ښه کار شوی، ما ویل یو معجزه ده چې فکري رغونه شوې ده او انشاءالله پرمختګ به رامنځته کېږي. خوشحاله اوسئ. ښاغلی مولوي صاحب، یوه خبره ډېره کېږي، هغه دا ده چې ښځو سره د اسلام په چوکاټ کې ازادي غواړو. که طالبان د اساسي قانون بدلون هم غواړي او د ښځو په ازادۍ باندې که ټینګار هم کوي، هماغه ازادي غواړي چې اسلام ورته ورکړې ده. ذبیح الله مجاهد هم تازه ویلي دي چې دوی د ښځو له ازادۍ سره مخالف نه دي، د ښځو لپاره ازادي غواړي، خو د اسلام په چوکاټ کې. مثلا که موږ یو ډول ارزونه کوو، لا هم څه دلته شته چې د قرآن سره په ټکر کې دي یا د ښځو دومره ازادي اخیستې ده چې بالاخره اسلامي حدودات یې مات کړي دي، یا اسلام کې ښځو ته کومه ازادي ورکړل شوې، څه ډول ازادي ورکړل شوې ده؟ جناب پاسون صاحب، الحمدلله من افغانان په فطري طور سره مسلمانان الله پاک پیدا کړي بله، او د افغانستان اساسي قانون دا په شریعت باندې مبني دی بله، او همدارنګه چې دی د افغانستان کلچر او کلتور چې دی دا په اسلامي شاعرو باندې برابر دی. که د افغانستان نارینه دی او که زنانه دی، هغه د اسلام د مبین دین نه چې دی بالکل باخبر دی، او اسلام چې کوم په خپل چوکاټ کې ښځو له چې دی حقوق ورکړی دی
هغه د ټولو ادیانو نه بهترین حقوق دی. ګوره بله بهترین حقوق دی. رالو خپل افغاني کلچر او کلتور ته. الحمدلله زمونږ افغاني کلچر او کلتور د اسلام نه مخالف نه دی. زمونږ اکثر زنانه چې اوس نن سبا مکاتبو ته ورځي په ډېر شرعي طور سره، په شرعي پردې سره، په ښه طریقې سره، حتی ډېرو دستانې ډسکشن کلاس کې اچولي دي او برقي په سري او مکتب ته ځي او پوهنتونونو ته ځي سبق وایي. دا به وایو چې مثال پوهنتونونو کې او دا خبره ضرور دی چې د ښځو دپاره جدا پوهنتون، د ښځو دپاره لکه څنګه الحمدلله په ننګرهار ولایت کې چې دی په ډېرو ځایونو کې الایل څه شو ولا نوره شوه، د ښځو دپاره جدا څه دی. او الله دو کې په ټول افغانستان کې داسې پوهنتونونه چې هغه کې یوازې چې دی د زنانو د جنکیو لپاره درس او تدریس کېږي، د هغې لپاره تعلیم کېږي، که هغه چې دی ساینسي تعلیم وي، که هغه چې دی دیني تعلیم وي، که هغه د دنیا نورو مروجه تعلیمونه وي، خو چې هغې دپاره جدا درسګاه وي. او دغه چې دی د ګډوډ نظام چې هغې کې ښځې هم ناست وي، سړي هم ناست وي، نوجوانان هلکان نوجوانان موږ افغانان فطري طور سره په دیني طور سره دغه نه خلاف یو. ګوره بله که هغه طالب دی او که هغه زیمه او نه چې هغه زما چې دی په ما باندې ګاونډیان خپل قوانین تپي، په خپل کور په خپل وطن کې د هغه ښځه وزیر اعظم جوړېږي، د هغې وزیران، د هغه کابینه او د هغه پارلمنټ ټول ښځې نه ډکې صاحبه. او زما په یو اسلامي مملکت کې د ښځې مکتب هم نه مني، د ښځې پوهنتون هم نه مني، نو دا موږ د دې خبرې مخالف یو. نو اسلام ښځو له ډېر لوی حقوق ورکړی دی په پابندۍ سره. او فریضة العلم علی کل مسلم و مسلمة، الله پاک علم فرض کړی په هر نارینه او مسلمان او نارینه او زنانه باندې چې کوم د فرایض او علوم دی، د فرض علم دی. که مثال دی نه علاوه چې دی ښځې دی طبابت یاد کړي، ولې زما ښځه چې دی مریض شي دا سړي به د هغې په نبض باندې لاس کړي، دا ښځه که زنانه ډاکټر د هغې په نبض باندې لاس کړي، حتی چې دی په څه باندې چې کوم د هغې چې دی د هغې چې کوم تلویزیوني معاینات کېږي، که زنانه ناست وي ښه دی او که سړی ناست وي. نه، اسلام اس وخت هم د دین د زنانو د تعلیم نه اس وخت هم مخالفت نه دی کړی او نه به یې وکړي. نو پاس زموږ افغانان چې اوس چې دی ګاونډیان شو یا نور د افغانستان د تهذیب د افغانستان د تمدن چې کوم دشمنان دي او هغې په موږ باندې موږ ته د اسلام چل ښیي، موږ ته د اسلام چل نه. که زما لور دی او که زما بچي دي الحمدلله ټول په اسلامي تعلیم باندې سنبال دي. یوازې د ملل متحد سره نمایندګان راغلي وو د زما د څه کې مسجد کې زما خطاب امامت و د جویاف سره. نو هغه ځای کې د دا څه چې دی هغې کې زنانه یوه ډله وه د ملل متحد. نو هغې له چې ما کوم د اسلام د نظره د ښځو د حقوق متعلق خبره وکړه او د تعلیم متعلق، نو تقریبا دی یو کال دوه کېږي تقریبا 15 میلیونه ډالر چې دی د موږ د ننګرهار ولایت چې دی معارف ته هغې کومک ورکړه. وی الحمدلله موږ خو چې علما ټول د تعدیل نه، موږ د ښځو د تعلیم اس وخت هم مخالف نه یو، هرګز مخالف نه یو، خو د اسلام په چوکاټ کې موږ دپاره الله رب العزت یو ډېر بهترین قرآن را لېږلی دی، موږ ته الله رب العزت یو بهترین پیغمبر را لېږلی دی. د هغې تعلیماتو مطابق چې دی چې کوم الله پاک موږ دپاره قوانین وضع کړی دی او نبي کریم صلی قوانین وضع کړی دی او بیا صحابه کرام کوم قیودات چې طالبانو وضع کړي دا د اسلام سره په ټکر کې و. نو طالبانو چې کوم قیودات وضع کړی و، نو خیر دا د هغې د وخت د مشرانو په تقاضا سره یا هغې دپاره بیروني چې کوم څه وه مشوره وه، یا زموږ د ګاونډیانو مشوره وه، یا زموږ د دشمنانو توطیه وه چې افغانان دنیا ته معرفي کړي چې دا یو وحشي قوم دی. نعوذ بالله من ذلک. نه، افغانان په دنیا کې یو متمدن خلک دي صاحبه، یو با تهذیب خلک دي. موږ ته الله پاک یو ډېر مقدس دین، یو مقدس قرآن را لېږلی دی او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم بیبیانې وي هغه هر یو په خپل وخت کې دی استادانې وي، محدثینو، مفسرینو، هغه ټول تاسو روایات وګورئ د ډېرو صحابي بیبیانو چې دی هغه روایتونه چې نقل شوي دي. نو لہذا اسلام چې دی هېڅ وخت هم د ښځو تعلیم مخالف نه دی. او په دغسې جرګو کې ما تاسو مخکې هم دا عرض وکړه که دواړه متخاصم ډلې په دې خبره ونه توانېده، نو دا دواړه چې دی دا اختیار دی زنانو ته ورکړي چې دا خبره دې جوړه کړي. لکه څنګه چې زموږ یو زنانه په خوا تاریخ یو خبره کړې دی، وایي تاسو ته به هم یادي غالبا، وایي د شاه زلمو نه پوره نه شوه
او ګرانه ګرانه وطن جنکې ورسه نو الله رب العزت وکي کدی د دوړو متخاصمونه چې د دې اتفاق نه راځي نو الله دوی د زنانو په حرمت او برکت سره زما استاد په مملکت کې الله پاک امن راوړي. تشکر شال ښاغلی اطهر صاحب، د طالبانو دغه دریځ د افغانستان پر راتلونکي څه ډول یو اغېز کولی شي؟ افغانستان د مثبت لوري خواته حرکت کولی شي، یو ډېر ښه پیغام دی. موږ په ډېرو برخو کې بیا په ښځینه چې ما وویل ډېرې متضررې هم دوی دي، زموږ خویندې میندې دوی به ډېرې لاسته راوړنې په مختلفو برخو کې ولري. په سوداګریزه برخه کې لکه چې مولوي صاحب اشاره وکړه چې د پیغمبر علیه السلام مېرمنې تجارتونه او سوداګري کولي. په نورو مختلفو برخو کې مثلا د تعلیم په برخه کې تاسې وګورئ، موږ په جلال آباد ښار کې یو پروفیشنل یا مسلکي دغه د کمپیوټري معاینې یا مثلا تلویزیوني معایناتو متخصص نه لرو. په ټول جلال آباد ټول ننګرهار کې وګرځه جلدي ډاکټره به پیدا نه کړي، نشته. یعنې د دې تاوان موږ ته رسېږي، تاوان یې موږ ته په دې دی چې موږ مجبوره کېږو چې په همغه اسلام باندې مثلا په ارشاداتو باندې یو ډول بابې ځای وګڼو او موږ خپل ارزښتونه کلتوري ارزښتونه دا ونړو او ولاړ شو یو ډاکټر باندې معاینه وکړو که نه. راځو موږ په خپله ټولنه کې یو نه پوهېږم دا یو بد دود دی او کلتور دی چې اسلام هم شاته کړی دی. لکه اسلام کې ښځو ته مولوي صاحب بهتر رڼا پرې واچوله. اسلام دین چې دی ښځو ته په ډېر څه قایل شوی دی او هغه ډېر څه یې ورکړي چې کوم حقونه دي. مګر موږ له بده مرغه په خپله ټولنه کې تاسې ګورئ چې ځینې کورنۍ چې دي هغوی بیا کلتوري ارزښتونه تر اسلام وړاندې ګڼي. موږ اسلام شاته کړی او کلتوري ارزښتونه مخې ته کړي. مثلا زه ځینې مثالونه درکوم. تا ته اسلام و چې خپلې مېرمنې ته دغه ورکه میراث ورکړه، دا یې حق دی. دوه خویندې په یو ورور حسابېږي، دغه هم درته در پاتې دی، قوانین یې وضع کړي دي. مګر بیا موږ د چې د کلو بانډو ته لاړ شي هلته بیا وایي چې موږ خو دا میراث نه ورکوو. دا شرم دی زموږ دپاره چې یوه خور راپاڅېږي د ورور نه میراث واخیست بیا ورسره مړی ژوندی نه کړي. خبرې چې بیا مړه شي مولوي صاحب بیا مړی دا ار ګڼي، مولوي صاحب بیا مړی په دې خاطر نه راوړي چې ولا زموږ د حق نه خلاصه شو، ځکه میراث یې اخیستی نورې دغه خښئ زامن یې خښئ کار څوک کار یې خپل دی. ګوره دا یو بد فرهنګ دی. موږ علما کرام موږ ته په منبر باندې ستړي شو چې په لور خور باندې ولور مه اخلئ، دا یو ناسور دی. په آینده کې مثلا په هغه دنیا کې ستاسو دپاره یو عذاب دی. مګر سر د هغې لکونه روپۍ دا ولور دلته عام دی، ځکه دا یو کلتور ګرځېدلی. د دې کلتور سره مبارزه کول مثلا طالبانو تېر حالت ته موږ لاړ شو، همدغسې یو دا د ښځو دا محکومېدل یا مظلومېدل، هغوی یا په انزوا کې ساتل د هغوی د خوا نه، دا یو دود ګرځېدلی و. ما وویل چې اوس یې سترګې رڼې شوې، دې سره به موږ ډېر پرمختګونه په دې ټولنه کې وګورو، ډېر څه به رامنځته شي خصوصا د ښځو په برخه کې. په یو کور کې تاسې باور په خدای وکړئ چې موږ په کوم حالت کې ژوند کوو. هلته خو د تعلیم برخه په هغه دغه کې بیخي صفر وه چې لیسې مدرسې شوې، مدرسو نومونه پرې کېښودل شول او د ښځینه د نارینه لمونځونه نه یاد. دا لمونځ چې و دا یې بشپړه توګه باندې نه و زده. اوس په ځینو سیمو کې تاسو خپله شاهدانې که ستاسو دا ملګري د رسنیو ځي، ما ویل دیني حلقات جوړ شوي د ښځینهو دپاره بیل. تاسې باور په خدای وکړئ ننګرهار پوهنتون ښځینه په شریعاتو کې ښځینه ماسټرانې فارغې کړې، فارغانې مو ورکړې. دا ګټه هم اسلام وکړه هم د ټولنې وکړه چې زمونږ په کورنۍ کې داسې یو ماسټر شته چې په شریعاتو کې ماسټري کړي. دا یو خپله یو پرمختګ دی. زمونږ خویندې سیاست ته راوتلی شي، په شرعي حجاب کې فرهنګ ته راوتلی شي، فرهنګي خدمت کولی شي، کلتوري ارزښتونه پاللی شي، په ښوونځي کې درس ورکولی شي، ډاکټره کېدی شي، انجینره. خو ټول خدمتونه خدمات چې دي که حکومتولۍ کې هم کار کوي په خپل حجاب کې راځي. تا ته اسلام وایي چې ته ښځه به ستا نه مخکې که نه او ستا د نظر لاندې. په دې نورو هېوادونو کې موږ مخکې ګورو موټر کې مخکې سیټ کې ښځه کېنولي، شاته سړي ناست. موږ شاته د غواګۍ په ډاله کې ښځې بار کړي دي او مخکې موږ ناست یو، دا مشران ناست یو که نه. دا ار ګڼو، ښځه هم شاته ځان پسې را روانه کړي. زه یوه ټوکم په دغه کې وکړم، دغسې یو څوک وو همدغه بد فرهنګ دا چې مروج و، یوه مېرمنې خپله د ځانه مخکې روانه کړې یو ځای کې، دی ورپسې شاته روان دی. همدا د ښځو فعالین څوک دي، دا ګوري چې موټر ودرېږي چې دا څه رقم کار شوی دی. ورځي پوښتنه کوي چې سړی ډېره زیاته مننه ستا نه، ولا اول ځل دی په افغانستان غوندې هېواد کې مې وګوري چې ښځه دې مخکې کړې ته ورپسې روانې.
او ډېره زیاته منه ژوندی اوسي هغه ورته دې کې د مننې څه خبره نشته مخکې مینونه دي دا مې ور مخکې کړه چې والوځي نو زه به پاتې شم زه ترې شاته روان یم که نه زموږ دا اوس فرهنګ دی زموږ فکر هم دغه دی یعنې دا هم په افغانستان کې ښځو ته په هغسې نظر نه کتل کېږي اوس هم نه کتل کېږي حقوق ورکړل شوي دي اوس یو خوشباوري او زیری حقونه نه دي ورکړل شوي نه دي ورکړل شوي په تمام معنا دا یو د طالبانو د خوا یو شین څراغ دی هغه سره کرښه چې دوی یوازې طالبان چې د ښځو حقوق پایمال کړي که نه لا هم په دغه مدني ټولنه کې هم د ښځو حقونه پایمال شوي دي په اوسني هغه دغه موږ تاسې پکې ژوند کوو په دغه ټولنه کې کوم فکر باندې چې موږ تاسې پایو دلته ښځو ته پوره حقونه ورکړل شوي دي په همدې باندې ما مخکې خبره وکړه دا ټولې کیسې مې چې وکړه په دې ټولنه کې هم لا هم ښځه لا هم محکومې دي تحقیره ده تحقیره ده سپکاوی کېږي محکومې دي اوسه پورې هغه حالت ته موږ نه یو رسېدلي لکه نوره دنیا چې رسېدلې لکه زما اسلامي هیواد پاکستان چې رسېدلی کومه برخه کې هغه ډیموکراسي موږ دومره نه غواړو چې بیخي هغه د ډیموکراسي اوج که نه هغه موږ نه غواړو موږ ویل چې په اسلامي شرعي او کلتوري چوکاټ کې ښځه د په اسلامي شرعي او کلتوري چوکاټ کې ځکه کلتور هم دلته موږ یو دود او عنعنه لرو که نه په هغې چوکاټ کې ښځې باید پرمختګ وکړي لا هم دلته ځینې خلک شته چې د ښځو پرمختګ نشي زغملی فکري خلک د خپله کورنۍ ما وویله چې لورګانې نه پرېږدي زده کړې ته خپلې خویندې نه پرېږدي مثلا چې اول د تفریح دپاره پارکونه جوړ شوي د ښځینهو دپاره یو ځانګړی دلته یو پارک جوړ شو که نه زه فکر نه کوم څوک نه رابرېږدي ورته که ډېر جرأت وکړي په محدودې کورنۍ به دا جرأت وکړي هغه هم هغه مبارزې یا فعال نجونې چې ډېرې باجرأته دي هغوی به ورته راشي زه یو مثال نه راځي زه یو مثال بل در کومه چې مولوي صاحب ته به یاد یې که نه موږ ته به د مشرانو قصې کولې وای چې د ځینو مساجدو کې به پخوا چې دا د جمعې دغه کېدل مثلا د اخترونو لمونځونه یا به چې روژه وه دې ته به د لرو لرو اطرافو نه ښځې راتلې د ښځینه جومات به بیل و هغې کې به یې دغه کول دا مثلا دا تراویح به کولې ختمونه به کېدل یا مثلا میلاد النبی یا سیرت النبی به چې وو دا غونډې به چې وي کوم محافل دوی ځانګړی جومات دې ته به راتلې واز به یې اورېده سیرت به یې اورېده نو اوس جوماتونه شاړ دي نارینه نه ورځي یعنې ګوره دا ټوله مشکل په دې کې نه ده چې مثلا یوې ډلې ټپلې پورې وتړو دا ممکن دا مشکل ده چې ما دا مبارزه په خپل کور کې نه ده کړې چې زه یو فکري سړی یم او کور کې ووایم چې مېرمنې یا لورې ستا دا حق دی دلته نه څوک د خپلې هغه ما ویل چې اسلام کوم حق ورکړی هغه پایمالوي ما درته مثالونه در نه کړم مهر چا مهر ورکړی په دې دغه کې ځینو خلکو به ورکړی که نه څوک یې نور نه ورکوي نه کله چې دا مولوي صاحب تا به نکاحګانې مثلا لیدلې نه تړلې به وي هلته خلک مخالفت کوي هلته مهر کې ورته که نه بیا وایي چې نه مثلا هغه کور کې برخه غواړي بیا ډېرې کیسې دي مهر نه ورکوي میراث نه ورکوي نور اسلامي حقونه چې دا نه ورکوي نو د تعلیم حق یې ترې اخیستی دی نور حقونه یې ترې اخیستي دا څوک چې ځان ته فکري او شعوري خلک وي ما ورې مانځه ته یې نه راپرېږدي تاسو باور وکړئ زموږ هلته جومات دی دې ته د ښځینهو دپاره جومات بیل دی دې ته لا خلک راځي په ډېر شوق او ذوق دا مېرمنې ورته راځي یعنې مدرسې حرکات یې بیل دي دې ته زده کړو دپاره ورځي ډېر بدلون پکې راغلی ښځې راځي اوس یو ډله ناستې فارغېږي قرآن کریم یې ختم کړی د حافظان که حافظان یې په نظره ختم کړی دې دپاره یو غټه غونډه نیول شوي یعنې ښځې په دې پوه کړي چې اوس دا د مانځه په معنا باندې پوهېږي دا یو پرمختګ دی مخکې مونځ سم نه و زه اوس یې د مانځه سره زده کړی موږ دغه غواړو چې دغسې په طب کې په انجینرۍ کې په اسلام کې په نورو برخو کې اصلاحات او پرمختګ رامنځته شي تشکر خوشحاله اوسئ مولوي صاحب یوه خبره باید وکړو چې تر ډېره د سولې په وړاندې چې وړل په کور دننه خنډونه ایجادېدل یا یو څه د خنډ په توګه یادېدل هغه د ښځو حقونو ته د طالبانو له لورې نه درناوی او یا اندېښنه موجوده وه و چې پخپله طالبان په خپل پلاوي کې د ښځینه استازي رالېږي هغه پکې ځای پر ځای کوي نو تر ډېره په بحث کې په همدې خبرې وشو چې هغه اندېښنې تر ډېره ځواب شولې لا هم د سولې په وړاندې که موږ په کور دننه د خنډونه یادولی شو یا داسې هڅه کېږي چې یو ډول د سولې مخه ډب کړي یوه پلمه بله پلمه ورته وشي مثلا تر اوسه دا خبر روانې وي چې د ښځو حقونه باید وساتل شي یا لاسته راوړنې تېرې لاسته راوړنې باید وساتل اول باید دا تېرې لاسته راوړنې موږ تعریف کړو چې دا لاسته راوړنې څنګه کومې لاسته راوړنې دي ځینې بنسټونه چې خو باید په ځای هغه په ځای وي سکټورونه چې رامنځته شي هغه باید په ځای اوسي هغه لا هم کوم خنډونه موجود دي اصلا پاسون صاحب همیش دپاره موږ افغانانو ته چې کوم نقصان رسېدلی دی د اسلام په نوم باندې او د قومیت په نوم باندې د مذهب په نوم باندې موږ ته نقصان رسېدلی اوس چې طالبان دې خبرې ته آماده شوي دي او دا وایي چې مخکې کوم خنډونه وه او خبرې وي هغه چې دی د هغه د لرې کولو دپاره موږ متحرک شوي یو
نو یقینا دا ډېر یو بهترین چانس دی او بهترین فرصت دی بهترین فرصت دی که موږ ته پردي هر څه وایي په موږ باندې پردي خلک هر څه نومونه ږدي خو نه موږ خپل افغاني او اسلامي ذمهواریانې باید پوره کړو ګوره هغه ذمهواري دا چې په دې مظلوم ملت باندې په دې مظلوم خاور باندې رحم پکار دی لکه څنګه چې مجاهدینو په دغه جلال آباد ښار باندې په زرهاو میزایلې وویشتې یعنې زرهاو خلک پکې مړ شو او داسې حالت راغی چې بیا د مړي ښخولو دپاره خلک به نه به ملا وه چې جنازه عالم به چې جنازه کړی وی او نه به بل اکثر خلکو مړي چې دی سپي وخوړه صاحبه خو چې کله الله پاک امن راوستو دواړه سره یو ځای شو نو همدغه مجاهدین مخکنو خلکو سره په یو دسترخوان په یو مړي ژوندي په یو جنازه په یو جومات به یې لمونځونه کوو نو لهذا زه همدغه طالبانو ته وایم چې ورونو د ډېر زیات خبرو نه چې موږ ته خلک لمسونونه کوي یا افغانستان حکومت ته وایم چې پردو په لمسونو کې راتلل نه دی پکار دغه موقع نه فایده اخیستل پکار دی چې څو په افغانستان کې یو آزاد او مختار فضا قایم شي او چې کوم زموږ بهرني سیاست مداران دي الحمدلله په افغانستان کې که په سړو کې دي او په زنانو کې دي دومره پیشرفت یافته چې دی د زمانې د وخت سره حالات سره پوی تعلیم یافته خلک دي چې هغه افغانستان ته راشي نو کیدای شي چې افغانستان الله پاک نورم چې دی یو مترقي مملکت جوړه کی بل د ښځو متعلق خبره خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها چې د هغه په وجه باندې اسلام ته الله پاک څومره رشد ورکړه چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم سره د هغې نکاح وشوه د هغې نکاح وشو د هغې د سرمایې په بل څه باندې د هغې د سرمایې چې کوم الله پاک هغه ته ورکړی هغه ټول خپل سرمایه د نبي علیه السلام په خدمت کې ورکړه او نبي علیه السلام پې تجارت شروع کړه یعنی هغه وجه ځکه په نظام په جوړولو کې د مملکت په جوړولو کې د یو سیستم په جوړولو کې سرمایه ډېر اهم رول لري ګوره نو هغه اقتصادي کومک چې دی هغه سرمایه د خدیجة الکبرا تعالی چې هغه د نبي علیه سره وکړه تر ننه پورې اسلام الله پاک د هغې په برکت باندې یو ډېر لوی ځای ته ورسو زنانو کې هم داسې پیشرفته خلک شته داسې تعلیم یافته خلک شته په دیني لحاظ سره الحمدلله زموږ په معاشره کې زموږ په مملکت کې اوس موجوده وخت کې داسې مفسرین زنانه شته دومره پوهه زنانه شته چې هغه سړو د هغه تعلیم ته د هغې هغه اهمیت او د هغې صلاحیت ته نه رسېږي نو دې لپاره چې طالبانو کوم عمل شروع کړی دی کوم کار شروع کړی دی موږ خپله د هغې چې دی قدرداني کوو او دا هم ورته وایم تاکیدن چې د ضد او د عناد نه لاس اخیستل پکار دی بل یو خبره کوم دغه تلویزیون د څپو نه چې هغه ورځ خبر شوم چې طالبانو بیا د جنګ اعلان کړی دی د جنګ اعلان کړی آخر د چا سره جنګ کې د ملت سره جنګ کې د مظلوم خاورې سره جنګ کې د مظلوم قوم سره جنګ کې او که امریکنیان دي هغه خپل قرارګاه قرار به غم ویده ناستې صاحبه پوه هغه خپل نه د افغانستان اردو که مړ کېږي د افغانستان عوام مړ کېږي او که ته مړ کېږي د افغان مور چې دی د افغان مور ژړېږي د افغان مور چې دی کونډه کېږي د افغان مور چې دی تباه کېږي د افغان لور تباه کېږي نو دې ته وایم چې کوم هغه د جنګ اعلان شوی د خپل اعلان بیرته واخلئ د صلح او د مفاهمت اعلان وکړئ تشکر وشال ښاغلی طل صاحب د یوه خبره دا هم کېږي چې ارزښتونه باید وساتل شي یا دغه سوله که کېږي نو زموږ ارزښتونه باید پایمال نه شي لاسته راوړنې باید وساتل شي مثلا د څه شي ویره شته کوم ارزښت زموږ پکې له منځه ځي په سوله کې یا اندېښنه له کوم اړخه ده اندېښنې مختلفو برخو کې شته د سولې په برخه کې چې دا کومې هلې ځلې ورسره روانې دي واقعا دا په تېرو کلونو کې هېڅ نه وي شوي بېساري دي ارزښتونه په مختلفو برخو کې موږ لرو تاسې وګورئ که په اقتصادي برخه کې وګورو یا مثلا نور پرمختګونه شوي دلته همدغه ارزښتونه دي مثلا په فرهنګي برخو کې همدا د ښځو د تعلیم په برخه کې چې موږ مثالونه ورکړل دا ارزښتونه دي ویره دلته دا موجوده ده خدای مه کوه مثلا که د سولې خبرې سر ونیسي یا یې نتیجه ورنه کړه موږ دا شته لاسته راوړنې چې یاسې نه د پرمختګ په ځای شاتګ ونه کړو دا ویره شته په مختلفو برخو کې په سیاسي برخه کې مثلا یو څوک به نه راځي د سیاست ډګر ته به یو ښځه نه راوځي دا شاتګ دی دا ویره ده دا اندېښنه ده ولایتي شورا ته به نه ودرېږي ولسوالۍ شورا ته لکه د سولې شورا ته څوک ناظر دی اوس ښه دې ته د ځینو ولسوالیو کې چې سهم یې ورکړی و چا زړه نه ښه کوه په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اوس هم 10 ښځینه کمې دي استازیتوب یې نارینه کوي دا ویره ده یعنې دا همدغسې متزلزل حالت کې چې موږ یو ممکن داسې وخت راشي چې دغه 10 یو څه چې پوره کړي دي 10 پوره دي او 10 کمې دي ممکن دغه 10 هم رانشي ورته دا ویره شته په تعلیمي برخه کې مثلا په روغتیایي په هره برخه کې مثلا ګوره تاسې یو بل مثال زه ورکولی شم چې
ځینې سوداګر یا پانګوال په دې ویره کې دي چې خپلې پانګې د افغانستان نه فرار کړي وباسي. ځینو ویستلي په نور هیوادونو کې پانګونه کړې، هملته کورونه دي، هسې یو سمبولیک غوندې یو څو کسه به دلته اوسېږي، نو خپل ماشومان او کورنۍ کډن ته هملته ویستلي دي. دا ویره موجوده ده. موږ چې دا خبره کوو چې د یو افغان شموله سوله باندې دغه کوو، ټول افغانان ټینګار کوي، د افغانستان سره د افغانانو سره دې وشي او مذاکرات د بین الافغاني وشي، نړیواله ټولنه هم دا غواړي، پخپله افغانستان خلک هم غواړي، ولس هم غواړي. نو موږ وایو چې دغه لاسته راوړنې زموږ پایمال نه شي. دغه کومې لاسته راوړنې چې دا اوس لرو چې پوهنتون ته شاګردان ځي، مثلا په ښوونځیو ته زده کوونکي ځي، معلمین یو نفقه حلاله ځان ته ګټي د همدې لارې، بیا داسې نه شي چې ښوونځي دې وتړل شي، انفجار دی، انتحار دی، او بم دی، او غم دی، که دغه شیان دي. نو دلته دغسې اندېښنې موجودې دي، خو د دې دپاره د دې اندېښنو د لرې کولو دپاره ګوره یو بل کار هم دی، یو لاس نه خو ټک نه خېږي، یوازې راځي د دولت هم سړی کېنني، دغه مفکوره او فکر په ځان کې پیدا کول پکار دی. ما مخکې د فکري رغونې خبره وکړه، دې دپاره دغه رسنۍ تاسو چې کوم خدمت کوئ یا لګئ دلته، دا بهترین ادرس دی. مولوي صاحب چې په منبر باندې لګی دی، د اذهانو د تنویر دپاره بهترین مرکز هم دغه منبر دی، ځکه زموږ ملت چې دی اول په منبر او په مولا او په جومات باندې عقیده لري، او بیا وروسته مثلا په خپل کلتور باندې. نو موږ به د اسلام د لارې د خلکو اذهان مولوي صاحب زما غوښتنه همدغه ده، د رسنیو د لارې انشاءالله چې بیا به شاتګ نه کوو او مخته به روان یو. تشکر، ډېره مننه د چارو شړونکي ښاغلی نقیب احمد اتل صاحب، همدارنګه دیني عالم او د چارو شړونکي ښاغلی مولوي حبیب الله جلال آبادی صاحب، له دواړو ښاغلیو نړۍ مننه کور مو آباد چې راغلی په دغه بحث کې مو ګډون وکړ. تشکر. د انعکاس راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو نننی بحث مو همدلته پای ته رسېږي. الله مو مل شه.